وی لکه منګک چې دغه ته وځي ولیږي غوړو ته نو سبا کې او چې منګک ولیږي ګبین ته نو بیا به څه کې دا عقل به کار نه کوي اوس یو سړی ویره دا څنګه یو حدیث کې دی چې خلک به د مشرق نه شړي مغرب ته او بل کې دی چې د یمن نه به خلک شړي چې هره مسله پکې نشتي نو بیا خو دین نه دی پوره ها دا جدا مسله ده بعض مسلې قرآن او حدیث کې واضح راغلي دا قانون یاد کوي ما بار بار دې ملګرو ته دا خبره بیان کړې ده چې قرآن او حدیث کې ګوره چېرته ټکراو نه راځي په شرط دی چې حدیث صحیح یو دا چې سندن کمزور دی جدا مسله ده قرآن یو بل سره ټکراو نه راځي دا کیدی نشي چې یو آیت د بل سره ټکراو راشي او دا کیدی نشي چې د صحیح حدیث او د قرآن دی یو بل سره ټکراو راشي او دام کیدی نشي چې د صحیح حدیثونو دی یو بل سره ټکراو راشي اشکال نشته الحمدلله قرآن او حدیث کې اشکال نه واقع کیږي الاشکال یقع فی افهامنا اشکال زمون په ذهنونو کې راځي اشکال زمون په عقلونو کې راځي زمون په زړونو کې راځي خو قرآن او حدیث کې الحمدلله اشکال نشته یو سړی نه پوهېږي دا جدا مسله ده نو اوس ته به څه کوې چې قرآن او حدیث پسې به لګیا شي خو ستا عقل به کار نه کوي اوس یو سړی ویره دا څنګه یو حدیث کې دی چې خلک به د مشرق نه شړي مغرب ته او بل کې دی چې د یمن نه به خلک شړي ورته وایي ته پرې نه پوهه نو دې کې ګناه د حدیثونو خو نشتي که نه پوهه پرې ته نه یې ګناه ستا ده لاړ شه علم وکړه ځان پوهه کړه چې ځان دې پوه کړو خبره به ختمه شي نو ځکه دا منکرین حدیث چې کوم دي چې دا حدیثونه منکر دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا ملحدین ومن علی شاکلتهم او څوک چې دوی په لار روان دي دوی چې په دین باندې کوم اعتراضات کوي دا ټول د دوی په دماغو کې دي سي دا او دا د جهل د لاسه کوي ځکه اوس یو سړی د کل اناء ینضح بما فيه هرې کټوۍ نه هغه سره وځي چې هغې کي هرې کټوۍ نه هغه سره وځي چې په هغې کي ستا دغه علم دی نو ځکه ته را ګډې وډې وې ورته داسې وایه ستا دغه علم دی ځکه ګډې وډې وې خو چې کوم سړی په قرآن او حدیث باندې پوه شي هغه ته هېڅ اشکال نه راځي الحمدلله ښه بعض لکه دا چې وایي دوی په شان دغه دي وایي چې هره مسله چې قرآن او حدیث کې نشتي نو ته به ورته یې لکه څنګه وایي لکه منګک چې دغه ته وځي ولیږي غوړو ته نو سبا کې او چې منګک ولیږي ګبین ته نو بیا به څه کې او که دا منګک کوهي ته ولیږي نو بیا به څه کې او که یو سړی په شیشه باندې استنجا کوي نو دا جایز ده که نه جایز جاز کې چې یو سړی رواني نو لمونځ به کوي که نه به کوي په ټلیفون باندې نکاح تړلی کېږي او که نه تړلی کېږي دا مسلې برابر وایي دا شته قرآن او حدیث کې نو دې دوه جوابه دي یو ورته ووایه تا د کوم ځای نه زده کړي زه صحیح شو لږ ساعت له ما هارومنو تا دا مسلې د کوم ځای نه زده کړي وایي جي موږ سره خو الحمدلله فقه ده موږ سره څه دی فقه د امام صاحب ده ولې د امام صاحب په وخت کې جاز وشو سوال دا یې د امام صاحب په وخت کې جاز و د امام صاحب په وخت کې ټلیفون چې نکاح پې تړلی شي نو تا د کوم ځای دا مسلې زده کړې ده دا چې دا خو استنباطات دي او دا چې استدلالات دي او دا چې دا دي هره مسله قرآن او حدیث کې شته الحمدلله خو چې څوک پې نه دی پوه شوی دا د هغه مشکل دی دا قرآن او حدیث مشکل نه دی چې کوم ملا پې نه دی پوهه نو دا د کمی دی که نه کمی د قرآن او حدیث دی کمی د ملا دی کمی د قرآن او حدیث څنګه راغی ته دې نه پوهېږي په حدیثونو باندې یو سړي د حدیثونو سره تعلق نشتي دی به ترې مسلې څنګه راوباسي راویستی شي اته کاله مدرسو کې سبق پړاوی که نه په اتو کالو کې اووه کاله یو سړی فقه وایي
رحمت الله علیه هغه به دا وي او پلانی رحمت الله علیه دا قول دی او پلانی رحمت الله علیه دا قول دی او پلانی رحمت الله علیه پې رد کړی او پلانی رحمت الله علیه رای دا وه او د هغه رحمت الله علیه رای صحیح وه او د هغه رحمت الله علیه رای غلطه وه بیا په آخري کال کې ورته دا شپږ کتابونه د حدیثو ده دا چې په شپېته کاله کې سړی نشي پړاوالی دا ورته رامخې ته کې کړ تې وباسي بیا وایي حدیثونو کې مسلې نشتې تا په یو کال کې په ټولو باندې سرسري تېر شوی سي او مسلې پکې نشتې ته خو راشه کښېنه چې موږ ته وښایو چې مسلې پکې شتې که نشتې هره مسله الحمدلله په قرآن او حدیث کې شته هره مسله الله څه وایي الیوم اکملت لکم دینکم نن ما ستاسو دین پوره کړو پوره څه مطلب دی چې هره مسله پکې نشتې بیا دین پوره دی بیا خو نه یې پوره چې هره مسله پکې نشتي نو بیا خو دین نه دی پوره ها دا جدا مسله ده بعض مسلې قرآن او حدیث کې واضح راغلي بعضو مسلو ته اشاره شوي علما بیا په هغې باندې پوهېږي چې کوم جوور علم ورسره استنباط کوي استدلال کوي سوچ او فکر کوي قرآن او حدیث کې او د هغې نه مسله راوباسي لازم نه چې هره مسله به الله تا ته قرآن کې داسې راوستي چې نوم به یې اخیستی او تا ته به یې ذکر کړي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خو چې هره مسله به کې راوړي دا قرآن او حدیث به وړي څوک ګرځوي به یې څوک خو اشاره ورته شوي هغې ته څه شوي اشاره شي لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي چې هر نشه ورکوونکی شی څه دی حرام یو سړی راشي نه د هیروینو نوم پکې شته د هیروینو نوم پکې شته یا د نسوارو نوم پکې شته یا د سګرټو نوم پکې شته یا د اپیمو نوم پکې شته نه قرآن او حدیث کې داسې مسله ده راځي چې بس هر شی به پکې ذکر عام قانون ذکر شي بیا ته مخې ته پکې ګوره چې کم شی دی سره برابر دی هغه بیا په دې طریقه باندې ځه پوه شوي که نه نو دا خبره مې څه پورې راغستې وه چې حدیثونو کې ټکراو نه راځي الحمدلله په شرط د دې چې صحیح او ضعیف حدیث یو سړی بیانوي نو دا کیدی شي چې ضعیف حدیث د صحیح حدیث سره ټکراو راشي دا صحیح ده کیدی شي داسې چې هلته هغه حدیث ثابت نه دی